اوس د خدمت او ټول کورني او بهرني پانګوال چې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري د دوی د پانګونې طرحې به د لاندې پړاوونو په طی کولو سره عملي بڼه غوره کړي. لومړی پانګوال به د پانګونې طرحې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې دارالانشا ته سپاري. دویم د پانګونې بین الوزارتي کمیټه به تر لومړنیو ارزونو وروسته د لازمو کړنو په موخه طرحې اړوندو وزارتونو او ادارو ته راجع کوي. دریم وزارتونه یا ادارې او پانګوال به پر ټاکلي وخت د پانګونې بین الوزارتي کمیټې له لوري ورسپارل شوې دندې ترسره او راپور به یې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کوي. څلورم د پانګونې بین الوزارتي کمیټه به د اړوندو وزارتونو یا ادارو توحیدي راپور او وروستۍ طرحې له ارزونې وروسته د منظورۍ په موخه د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کوي. پنځم د اقتصادي کمیسیون له منظورۍ وروسته طرحې د پلي کولو په موخه اړوندو وزارتونو یا ادارو ته استول کیږي. شپږم اړوند وزارتونه یا ادارې مکلفیت لري چې د اقتصادي کمیسیون له لوري منظور شوې طرحې پر ټاکلي وخت پلي کړي. یادونه: کورني او بهرني پانګوال کولی شي خپلې طرحې په فزیکي ډول د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پانګونې بین الوزارتي کمیټې دارالانشا ته راواستوي او پر دې سربیره یې پر دغه برېښنالیک رالیږلی او په دې شمېرو اړیکې نیولی شي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.